د کلندر په حواله لږ معلومات لیکمه. د کلندر د ژوند قصه، د ژوند حالات لیکمه. زه پې د خپلې نظریې یو څو خیالات لیکمه. کله سوارلی وي، کله نه وي در په در وي غریب، په نه خبره د هر چا سره په شر وي غریب. که باران واوري یا ګلی وي خو بهر نښتی وي، په نه خبره د هر چا سره په شر نښتی وي. چې پیدا ډک وي بیا په سیټ پورې اکثر نښتی وي. نو سوارلی خو پرېږده ډېرور ورته زیاتي قاریږي، او چې روپۍ کور ته کمې ویسي بیا داجي قاریږي. 12 تیلې 10 ماشومان وي یوې ښځې سره، 2 ګزه ژبه لا زیاتي وي دې ناښځې سره، په لاس کې 10 روپۍ ټیکټ وي د عاجزې سره. وایي 15 تې واخله او 15 راله واپس راکه، او بیا مې هېرېږي بقایت خانه وس راکه. نو لوی سلیپر بوډا سپینګیري ته ځای نه پرېږدي، قاریږي وایي کلندر څوک په ځای نه پرېږدي، په یو حالت کې دا بدبخته سړی نه پرېږدي. بیا کلندر بوډا ته وایي بابا بهر ونښله او مخکې به کښېنې، خو اوس ګاډی ځي لږ زر ونښله. زنانه وایي خانه زر راله مولۍ واخله، د ماشومانو له پاپړ او یا پولۍ واخله، او د وړو پلار له د نسوارو یو ګولۍ واخله. نو خپې لګېدو ته کلندر غریب څوک نه پرېږدي، دمه کېدو ته کلندر غریب څوک نه پرېږدي. د وچې خان کوز چې بټوه جیب نه د کوټ راواخلي، ډېر کاغذات جیب نه سره د خپل پاسپورټ راواخلي، لاره د لسوي دی د 1000 روپو لوټ راواخلي. نو بیا کلندر د کوره ګرځي ورله ماتې ګوري، او همدرد سم بې سوره ګرځي ورله ماتې ګوري. ډېر ښه، ډېره لا ګرانو مینوالو د همدرد صاحب نه دغه مزاحیه نظم تاسو واورېد. امید لرم چې تاسو به ترې ډېر خوندونه اخیستي وي. نو په دې باندې زموږ خپرونه سرته رسېږي. ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان. د کلندر په حواله لږ معلومات لیکمه. د کلندر د ژوند قصه، د ژوند حالات لیکمه. زه پې د خپلې نظریې یو څو خیالات لیکمه. کله سوارلی وي، کله نه وي در په در وي غریب، په نه خبره د هر چا سره په شر وي.